بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ځانګړې شوې د قیامت لویې علامې، چې هغه د لمر ختل دي د مغرب نه، د دابة الارض راوتل، د دجال فتنه، د حضرت مهدي علیه الصلاة والسلام راتلل، او همدارنګه د حضرت مسیح یعنی عیسی علیه السلام راښکته کیدل. انشاءالله په دې موضوعاتو باندې به په څو خپرونو کې وغږیږو، په دې هیله چې تاسې په ټولو خپرونو کې زموږ ملتیا وکړئ او په دقیقه توګه باندې واورئ چې پوره معلومات تاسو ته حاصل شي. په نورو خپرونو کې د قیامت په علامو باندې غږیدلي وو چې هغه وړې علامې وې د قیامت چې هغه ښکاره شوي دي، لکن په نننۍ خپرونه کې او په وروسته نورو خپرونو کې به د قیامت په لوی علامو باندې غږیږو. عجم کې نور گزران په ماشوانو نیران مدینه دا دی جانان مدینه. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایی: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج الضابة على الناس زحا وأيهما كانت قبل صاحبها فالأخرى على إسرها قريبا. رواه مسلم. البته حضرت عبدالله ابن عمر نه بلکه حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. هغه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېدل چې هغه به فرمایل چې د قیامت په نښو کې چې د ټولو نه مخکې به ظاهریږي هغه د لمر ختل دی د قبلې د طرف نه. یعنې لوی علامه د قیامت، اوله لوی علامه د قیامت په نښو کې دا ده چې لمر به د قبلې د طرف نه راخیږي، او د څاښت په وخت کې به دابة الارض د ځمکې نه راووځي، او په دې دواړو کې چې کومه یوه ړومبی شوه نو دویمه به په هغې پسې متصل وي. قدرمنو اوریدونکو، دا ظاهره خبره ده چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشاد وفرمایلو، هغه وخت د الله پاک له طرف نه رسول الله ته دا ښودل شوي ول چې د قیامت په لویو نښو کې به د ټولو نه مخکې دوه غیر معمولی او د عادت نه خلاف واقع ښکاره کیږي، چې خلاف عادت کارونه یو دا ده چې لمر به د قبلې د طرف نه راخیږي. نن موږ او تاسو وینو قدرمنو اوریدونکو چې لمر د دې طرف نه د شرق نه راخیږي او په غرب کې کوزیږي، خو هلته به دا کار خلاف وي، لمر به د قبلې د طرف نه راخیږي او په شرق کې به کوزیږي. او دویم د یو عجیبه ځناور راوتل دي چې هغه ته دابة الارض په حدیثو کې ویل شوي دي. تر دغه وخته پورې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا نه وه ښودل شوي چې په دې کې به کوم یوه پیښه اول وي او کوم یوه به وروسته وي. له دې وجې نه محمد رسول الله دا وفرمیل چې کومه واقعه اول وه نو دویمه به هغه پسې متصل وي. هغه ځناور چې د ځمکې نه راوځي چې دا هم لوی علامه د قیامت ده، د هغه ذکر د الله رب العزت په کلام کې په سورت نمل کې په 82 آیت کې راغلی دی، او ځینې کتابونو د دې په باره کې ډیرې بې اصله خبرې لیکلي دي چې هغه بې اصله خبرې په عوامو کې هم مشهوره دي، او د تفسیر په بعضو کتابونو کې هم دغه شان ګډې وډې خبرې، ځینې ضعیفه خبرې لیکلي دي. لیکن د قرآن پاک د ظاهري الفاظو او قابل اعتبار روایتونو نه دومره خبره موږ ته معلومیږي چې دا به په ځمکه ګرځېدونکې او منډې وهونکې ځناور وي چې الله رب العزت به یې د عادت خلاف د ځمکې نه پیدا کوي، څنګه چې د حضرت صالح علیه السلام اوښه الله رب العزت د یوې غونډۍ نه پیدا کړې وه.
او دغه ځناور چې الله رب العزت دا د ځمکې نه پیدا کوي د الله په حکم به د انسانانو په شان خبرې کوي او الله رب العزت به په هغه باندې خپل حجت قایموي. او ځینې روایتونو نه دا معلومیږي چې دا دابة الارض به د مکې مکرمې په منطقه کې د صفا غره نه راووځي، لکه کنز العمال په کتاب القیامت کې دا ذکر کړی. نو قدرمنو اوریدونکو، دا دواړه واقعې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ذکر شوې چې د لمر ختل د مغرب طرف نه او د ځناور راوتل د ځمکې نه په ظاهره باندې دا د دې قدرتي نظام خلاف دی، کوم چې د دې دنیا عام نظام دی. ځکه نو داسې کم فهمه خلق چې د الله پاک د قدرت د لویوالي نه هغوی ناخبره دي، هغوی به په دې هکله باندې شک او شبه پیدا شي. نو هغوی ته پوهېدل پکار دي چې دا ټول به هغه وخت کیږي چې د دنیا هغه نظام چې دنیا پرې روانه ده دا ټول نظام به ختم شي او د قیامت دور به شروع شي او ځمکې او اسمانونه به الله رب العزت هم فنا کړي او دویم عالم به پیدا شي. نو بیا به هر څه مخې ته راځي چې هغه زموږ د دې دنیا د نظام نه بلکل جدا دي او دې سره تفاوت لري. نو قدرمنو اوریدونکو، موږ او تاسې مسلمانان یو، زما خویندو او ورونو، راشئ د الله رب العزت د کلام په رڼا کې، همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې ځان د الله د دین نه پوره خبر کړئ او هغه لوی علامې د قیامت چې الله رب العزت به ظاهروي هغه د تفسیر په کتابونو کې او د رسول الله په حدیثو کې ولټوئ چې تاسو ته پوره معلومات وشي. او دا خبره هم د یادونې وړ ده چې د قیامت خاص علامې او لوی علامې هم دوه قسمه دي. بعضې خو هغه دي چې د هغه ښکاره کېدل به قیامت ته بلکل نږدې وي. داسې وګڼئ چې ګوره قیامت به د دغې نه شروع کیږي لکه څنګه چې د سحر رڼایي سره الله رب العزت ورځ پیلوي. نو دا دواړه علامې چې موږ په حدیث کې ذکر کړي چې د لمر ختل د قبلې د طرف نه او همدارنګه د ځناور راوتل د ځمکې نه، دا هم د دغه قسم نه دي. او د دې قسم علامتو کې به د ټولو نه مخکې دا علامې الله رب العزت ښکاره کوي. او د قیامت لویو نښو کې بعضې هغه دي چې د هغه ظاهرېدل به د قیامت نه لږ موده مخکې وي او د قیامت د رانږدې کېدلو هغه به نښې وي. د دجال راوتل او د حضرت عیسی علیه السلام نازلېدل چې انشاءالله په نورو خپرونو کې یا په نن خپرونو کې به بعضې زه تاسو ته ذکر کوم. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمانها خیرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الارض، رواه مسلم. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې د قیامت نښو کې درې هغه نښې دي چې د هغه ښکاره کېدلو نه به پس داسې سړی چې مخکې ایمان نه وي راوړی او نیک عمل هم نه وي کړی د هغه ایمان راوړل او نیک عمل کول به هغه ته هیڅ کومه نفع او ګټه نه رسوي. چې هغه د لمر ختل دي د قبلې د طرف نه او د دجال ظاهرېدل دي او هغه ځناواره چې د ځمکو نه راوځي. اوس والله زموږ توبه قبلوي چې څومره ګنهګار یو. خو چې د قیامت لویې نښې راښکاره شوې هلته به بیا د توبې دروازې بندې شي، د توبې دروازې به وتړلی شي چې هر څه زاري به کوې د ستا توبه به نه قبلیږي. نو قدرمنو اوریدونکو، چې کله دا درې نښې ظاهرې شي دا خبره به ټولو ته ښکاره شي او په ډاګه به شي چې اوس د دنیا نظام ختم شو او د قیامت وخت نږدې راغی. ځکه نو دغه وخت ایمان راوړل او د ګناهونو نه توبه کول یا صدقې او خیرات په شان نور نیک کارونه کول
چې مخکې یې نه و کړي. داسې دي لکه چې د مرګ دروازې ته په رسېدو او د غیب و حقیقتو په لیدو څوک ایمان راوړي. د وخت کې ایمان راوړل فایده نه کوي چې یو سړی مري او د مرګ په وخت کې ایمان راوړي. نو همدارنګه قدرمنو اوریدونکو چې کله دا لویې نښې د قیامت راښکاره شوې، هر څوک چې نیک عملونه وکړي، توبه وکړي، زاري وکړي، هغه بیا د الله رب العزت په دربار کې نه قبلیږي. نو راشئ اوس الله ته د عاجزي لاسونه پورته کوي، د تضرع لاسونه الله ته پورته کوي، د خپل په ګناهونو باندې ندامت او پښیماني وکئ، د الله رب العزت نه د نیکو اعمالو توفیق وغواړئ او تل لپاره په دې تلاش کې اوسئ چې الله زموږ نه څنګه راضي شي او د خپل نیکو اعمالو کې د خپل رب رضا ولټوئ. د دنیا ژوند ډیر محدود دی. که د الله رب العزت عذاب راغی بیا د الله عذاب عام دی. هغه چا چې ګناه کړي وي او که نه وي کړي هغه به ټول د الله رب العزت په عذاب کې بیا راګیریږي، بیا به خلاصون نه لري. ډېرې لویې فتنې موږ پسې را روانې دي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه د رسول الله نه روایت کوي، فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما بین خلق آدم الى قیام الساعة امر اکبر من الدجال. رواه مسلم. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وفرمایل چې د حضرت آدم علیه السلام د پیدایش نه تر قیامته پورې به داسې واقعه او حادثه د دجال د فتنې نه لویه او سخته بله نه وي. یعنې د دجال د فتنې نه به لویه بله فتنه په چا باندې نه راځي. مطلب دا دی چې د حضرت آدم علیه السلام د پیدا کېدو نه تر دې ساعته او د دې ساعت نه تر قیامته پورې چې د الله په بندګانو باندې کومې بېشماره فتنې راغلي دي یا به راځي، دا فتنې به د دجال د فتنې نه ډېرې کمې وي او د دجال د فتنه به د هغو ټولو نه لویه او سخته وي. او د الله رب العزت بندگان به په دغه ورځ او په دغو فتنو کې په سخت امتحان او ازمیښت کې وي. الله رب العزت دې موږ په ایمان قایم ولري او د ایمان سره دې موږ له دې دنیا نه رخصت کړي چې ډېر سخت حالت موږ او تاسو باندې را روان دي. دا منکرات، دا فحشا او دا فجې چې نن ورځ موږ په ټولنه کې وینو، هر انسان د خپل سر په خپل ګریوان کې کته کړي، ودې ګوري، دې ته دې متوجه شي، ځان سره د حساب وکړي که زموږ خویندې دي او که زموږ ورونه دي چې موږ څومره د الله رب العزت په اوامرو باندې قایم یو، څومره د الله رب العزت په رضا باندې کارونه کوو او څومره په فحشا او په منکراتو کې ګیرو. دا ټوله فتنې دي، ټول عذابونه دي د رب العزت. الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي. همدارنګه حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه د رسول الله نه روایت کوي، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الا احدثکم حدیثا عن الدجال ما حدث به نبی قومه انه اعور وانه يجيء معه مثل الجنه والنار فالتي يقول انها الجنه هي النار واني انذركم كما انذر نوح قومه. رواه البخاري ومسلم. د حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې هغه فرمایي رسول الله وفرمایل آیا زه تاسو ته د دجال د فتنې په هکله داسې خبره ونه کړم چې هغه یو پیغمبر هم تر اوسه پورې خپل امت ته نه ده کړې. هغه دجال به لوند وي، یعنې یوه سترګې کې به سترګه به داسې لنډه وي لکه ګوره د انګور د دانې په شان به هغه تڼاکې وي، او د سره به یو څیز وي د جنت په شان او یو څیز به دې سره وي د دوزخ په شان. نو هغه چې چاته جنت ښکاره کیږي هغه به دوزخ وي په حقیقت کې، او هغه څه چې چاته دوزخ ښکاري هغه به په حقیقت کې جنت وي. او زه تاسو ته د دجال په هکله خبرداری درکوم رسول الله وایي لکه څنګه چې نوح علیه السلام چې د الله رب العزت پیغمبر و خپل قوم ته خبر ورکړی و چې د هغه خبره ونه منله، الله رب العزت هغه ټول غرق کړه. نو رسول الله موږ ته د دجال په هکله خبرداری راکړې. د احادیثو په کتابونو کې د مختلفو صحابه و کرامو نه د دجال متعلق حدیثونه روایت شوي دي چې په مجموعي ډول ترې دا خبره په قطعي او یقیني توګه معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قیامت ته نږدې د دجال د ښکاره کېدو خبر راکړی دی. دې کې کم شک نشته.